السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، له ډېره وخته بعد بیا یو ویډیو کوم. موسم یخ دی، خدای پاک دې وکړي چې له یخ سره ستاسو ښه وخت تېرېږي. هسې خو یوې خواته یخ او بلې خواته دا ځوانیمرګه ګراني خو نو هم وي، نو دومره ګراني په 14,000 یا تر هغه هم لږ پورته د وړو یوه ګونۍ ده. یعنی دا کشران هلکان بې ځام اوس دلته ویني هم نه یا نه پېژني دغه کنې پخوا دا خړې ګونۍ وې، دا موږ ګونۍ ورته ویل. دوی خو اوس پارسلان کې اکثره ګونۍ دلته نه دي، د کلوالا یا کلیوال خلک یې اکثره وړي، خو دلته پارسل په 2000 روپۍ دي، نو ګونۍ چې ده هغه په 14,000 روپۍ شوه. نو سخته ګراني ده دوستانو. زه دې خلکو ته ډېر سوچ وړی یم، هغه خلکو ته چې په کور کې فقط یو روزانې والا لري. یو سړی روزانه کوي په ډیلی ویجز باندې، د ورځې په حساب باندې، د ورځې چې کوم پیسې ورکول کېږي هغه باندې کور ساتي. زه حیران یم هغه انسان ته چې هغه به د ورځې چې د وړو کیلو ته تاسو سوچ ورته وکړئ، په 14,000 100 کیلو ګونۍ ده، نو دا تاسو پر تقسیم کړئ چې کیلو په څو سو. داسې کسان ډېر دي دوستانو، زه پیژنم، زه په خپل ذاتي طور پیژنم چې د هغو تنخواه 15,000 روپۍ ده. څو د میاشتې 15,000 روپۍ ده، د ورځې 500 روپۍ شوې. نو چې دی په 14,000 اوړه واخلي، صحیح دی که نه؟ دا یوه ګونۍ د ډېرو کورو بسېږي، د ډېرو ګزه بسېږي نه. ډېر داسې کسان شته 2 ګونۍ خوري یا 3 پارسله خوري، تقریبا 1.5 ګونۍ خوري. دومره بچیان یې ډېر یا د په کور کې کورنۍ یې غټه وي. نو زه بس هسې خو د خدای پاک تقسیم دی، هر چا ته ورسوي، خو پیل وخت چې کوم دی. او دوستانو که په یو شي ما بل ورځ یو پوسټ هم وکړي، ما که په دې تمه تاسو ناست یاست چې غټان خلک به راوځي، وزیران به راوځي، MNA-ګان به راوځي، MP-ګان به راوځي، د ګرانۍ خلاف به احتجاج کوي، نو دا ستاسو خامخیالي ده. هغه ځکه نه راوځي چې هغه شتمن خلک دي، هغه په 100,000 هم یو ګونۍ اپوډولی شي، اخیستلی شي، هېڅ مسله نه ده. لیکن موږ و تاسو ښه سره معلوم یو، امام میں سب ننگے ہوتے ہیں، ښه سره خبر یو. موږ و تاسو د کور په چلاو ښه خبر یو چې په دومره ګراني کې یو غریب سړی څنګه د کور سیسټم چلوي. نو دوستانو خبره ډېره نه اوږدومه، په دې تمه به تاسو نه کښېنئ چې که مشران یا غټان خلک راووتل بیا موږ احتجاج کوو. دوستانو دا ویډیو ریکارډوم هم په دې، صحیح دی، د حکومت به هم څه مجبوریانې وي، صحیح دی، څه سیلابو به هم، سیلابونه چې راغلل دی به هم غنم فصلونه به نه ایسوي، فصلونه به خراب شوي. بلکل زموږ د صوبې غنم به کم وي تر نورو صوبو. خو زه د یوې خبرې پوښتنه، که څوک دا زما ویډیو ویني په کمنټ کې راته ولیکئ یا دغه یې ماپو کړئ. په دا یوه خبره زما سر نه خلاصېږي چې که نیستي ده په بلوچستان کې غنم نسته، اوړه نسته، نو خو به پر یو دوکان باندې هم یوه ګونۍ نه وای، یو پارسل به نه وای. زه خو چې وینم په پښین کې، زه په پښین کې اوسېږم دوستان، زموږ د پښین په ښار کې خو هر د وړو دوکان تر سره پورې پارسلان کې وډلې وي. نو چې د وړو نیستي ده، نیستي خو به داسې وایي چې نه وو، اوړه شته، دا ګران څنګه سو چې نسته، نو ګران څنګه سو، نو خو نه به وایي. دا ریټ دا ګورمنټ څنګه پر دې کنټرول نه ساتلی، په دې پرایس کنټرول چې دا څوک ورکوي دا ریټ دوی ته، چې خپله منماني ده په خپل سر باندې دوی دا ریټ. زه په دې نه پوهېږم چې دا میلان والا ټاکي، دا څوک دا ریټ دوی ته ورکوي څوک. نو چې نسته دغه غنم نه ورکوي، پنجاب یې نه ورکوي، سند یې نه ورکوي، د دوی خپل غنم دی. نو چې لږ شول نو خو نیستي به یو شی به نه و، نو د یو شي خپل قیمت خو معلوم وي. ګوره چې نسته نو خو نسته، ختمېدل به فرض که په 3,000 یا به په 2500 یا به په 4,000 نو به غایبېدل نه به و، ګسه ختم شو په دوکانو سره. خلک د لمونځ عمرې که پاتې کېږي، که وریجې خوري، کار شي نه به ول. دا اوس چې په 2,000 غواړي، هر سړی 10 پارسله چې غواړي هم شته، د هغو دپاره شته. په 14,000 چې ګونۍ اخلي بیا شته، هر څو شته، لیکن د غریب لپاره نشته. زه دې ته نه پوهېږم. نو دوستانو ویډیو راڅخه اوږدېږي. دوستانو د خپل حق لپاره به، د خپل حق دپاره به تاسو په خپله راوځئ. خپل حق به، حق داسې شی دی، حق به تاسو له چا څخه اخلي، حق څوک چاته ورکوي نه، صحیح دی. نو
دلته حکومت وایي له موږ سره پیسې ختمې شوې، موږ سبسایډي نشو ورکولی، میلانو ته یې نشو ورکولی. که سرکاري وړه ودرېدل په یوټیلیټي سټور له زه پرونه وړم ورځ ورلم، یوټیلیټي سټور والا داسې شان را بیه کول بره وغوړي چې په عام دکان کې تر هغه ریټ ارزانه ول تر یوټیلیټي سټور. مال ولې پر موږ خو هم سبسایډي بنده کړله، موږ ته هم حکومت پیسې نه راکوي، نو موږ څه وکړو؟ غوړي پراته دي، څوک یې نه وړي. نو دوستانو په داسې حالات کې چې حکومت پر هر شي سبسایډي بنده کړله، حکومت چې دی زموږ د ټیکسو څه پیسې ورکوي، پر موږ پر هر شي باندې ټیکس لګوي. دوستانو په یو شي سر خلاص، موږ چې دا څه د خوراک شان خورو، که د بجلي استعمالوو، که ګاز، په دې کې حکومت خپل ټیکسونه اخلي چې په هغه باندې حکومت موږ ته بیرته سبسایډي نشي راکولی، موږ ته ارزانه وړه نشي راکولی. نو دې دپاره به کم سے کم موږ خپل احتجاج ریکارډو. دوستانو د دې دپاره به تاسو راوځئ، دا د یو سړي د وس کار نه دی، دا یې کړ نه زما کار دی نه د هیچا کار دی. د دې دپاره به ټول غریب ولس راوځي. او یو سړي پر فیسبوک ډېره ښه خبره لیکلې وه چې هغه وخت انقلاب راتلی سي، بدلون هغه وخت راتلی سي چې غریبان په خپله د خپل حق لپاره د یو سیاسي ګوند پرته، د یو سیاسي پارټۍ بغیر په خپله د احتجاج لپاره راوځي، احتجاج ریکارډ کړي، په خپله راوځي. ضروري دې ته مه ګورئ. ما تاسو ته هم ویلی چې په دې ته چې شتمن پلانی ولې کې پلانی د هغو په وس پرته هغه په هر څو ګونې اخیستلی سي، هغو ته مه ګورئ. غریبان باید په خپله راوځي، غریبان باید په خپل حق حاصل کړي. چې ورور موږ څه وکړو؟ حکومت دې موږ ته راوښي، موږ څه وکړو؟ د لوږې ځان مړ کړو. یو سړی ما درته وویل چې په 15,000 د میاشتې زه یې پېژنم، ډېر کسان مزدوران دي، په 15,000 نو چې هغه وړه واخلي، نور شیان په چیش واخلي، غوړي په چیش واخلي، بره په چیش واخلي، نور شیان به په چیش اخلي. صحیح سو؟ او د کور کرایه به په چیش ورکوي، د ګیس بل به څنګه ورکوي، د بجلي بل به څنګه ورکوي، دا به له کومه ورکوي؟ دا سړی خو قرضداره سو. د دې غم دې حکومت وخوري، حکومت دې لږ پر غریبانو رحم وکړي. د وخت حکومت دې پر غریبانو رحم وکړي. موږ منو د حکومت هم مجبوریان دي، وپاکي حکومت هم قرضدار دی، د IMF قرضدار دی، ټوله دنیا په خبره ده، موږ هم په خبره یو. موږ په دې هېواد کې اوسو، موږ په دې ملک کې اوسو، موږ د دې ملک وګړي یو، د دې ملک انسانان یو، پر څه پوهېږو چې قرضداره دی، منو یې. لیکن موږ هم یو چاره خو به وږدي. غریبان څه وکړي؟ خودکشي وکړي، د لوږې ځان مړ کړي، څنګه وکړي؟ ځان وژنه وکړي، بل خو یو لار نشته. ما درته ویل چې څوک 15,000 یا 10,000 په کور کې یو ګټوالی، هغه به د کور سیستم څنګه چلوي؟ باید دا غریبان ورسي د حکومت څخه دا پوښتنه فقط وکړي چې وروره زه 15,000 یا 10,000 هم زه زما سیستم څنګه وچلوم؟ تېره وشه، زه څنګه وچلوم؟ که د ګیس بل ور نه کمه، ګیس والا زما میټر هم وړي، جرماني هم پر لګي. که د بجلي بل ور نه کمه، بجلي والا راځي زما سرویسدار هم کاټي، میټر مې هم وړي، جرمانه کوي مې هم، پولیس هم پسې راولي، هر څه راته وایي، ول دې بل نه دی جمع کړی. نو زه د کومې خوا ورکړم چې زه 10,000 یا 15,000 مې تنخواه ده، او په 15,000 کې زه خالي د کور وچ وړه په اخیستی سم، فقط شم زه یوه ګونۍ د میاشتې وخورم، زه یوه ګونۍ واخلم، او که زه د کور اخراجات او کرایه او شیان، دا خو زه نسم کولی. ګوره دوستانو دې ته به سوچ وهي. نو دوستانو بیا یو خواست درته کوم، دوستانو ټول په یوه سله، داسې نه چې زه خالي د پښین کلي یا په کوم تراټې کې زه اوسېږم، د احتجاج د تراټې مسله نه ده، دا احتجاج یوازې د پښین مسله نه ده، دا د یو ضلع مسله نه ده، دا د ټولې صوبې مسله ده. زموږ په ټوله صوبه کې هسې خو په ټول هېواد کې ګراني ده، خو بیا خاص کر زموږ د غنمو کلت چې دی، د وړو کلت په دې بلوچستان کې راغلی دی. نو زموږ د بلوچستان عوام ته پکار دا دی چې خپل حق وپېژني، سړکانو ته راوځي، مظاهرې وکړي، احتجاج وکړي، احتجاج ریکارډ کړي. نو دوستانو ستاسو ډېر قیمتي وخت نه اخلم نور، پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ، مننه.